ژوند به معنا درلوده ژوند به بېمعنا نه وای. ژوند به معنا درلوده ژوند به بېمعنا نه وای، که ته بې ما نه وای او زه هم بې له تا نه وای. ژوند به معنا درلوده ژوند به بېمعنا نه وای، که ته بې ما نه وای او زه هم بې له تا نه وای. یا داسې شوي وای چې ته دومره مغرور نه وای، یا داسې شوي وای چې زه مین په تا نه وای. یا داسې شوي وای چې ته دومره مغرور نه وای، یا داسې شوي وای چې زه مین په تا نه وای. او خدایه ته خپله په هر څه باندې قادر ذات یې، ډېره بښنه وه که زه په دې دنیا نه وای. خدایه ته خپله په هر څه باندې قادر ذات یې، ډېره بښنه وه که زه په دې دنیا نه وای. مړ دې وای څه به مې پروا وه خوشحال به ومه، مړ دې وای څه به مې پروا وه خوشحال به ومه. مثلا ته که مې لیدلی وای او بیا نه وای، مثلا ته که مې لیدلی وای او بیا نه وای، بهشته بیا به زندګي وی لا خوند کړی، بهشته بیا به زندګي وی لا خوند کړی. یا مې پخوا کې وای او یا له غرو پناه نه وای. د هنري وزر یوټیوب چینل او پاڼې درنو لیدونکو سلام یې ومنئ، په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ، وخت به مو په خیر خوشحالۍ درباندې تېرېږي. دا دی یو ځل بیا مو د پکتیکا ولایت یو خوږژبی تکړه شاعر او طنزیه شاعر او ډېر خوږژبی شاعر چې واقعا به یې تاسو له شاعرۍ خوند واخلئ، رامیز راجا ناصح صاحب، طلا خان بهرام صاحب مې مېلمه کړي دي. په دې هیله چې د دې پروګرام څخه به تاسو ډېر خوند واخلئ. رامیز راجا ناصح صاحب تاسو ته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایو پروګرام کې. خوشحاله یو چې پروګرام کې مو لرو. لومړی که دا راته ووایئ چې لومړی که ځان معرفي کړئ دوستانو ته تر څو مو لږ وپېژنئ چې څوک خبرې راسره کوي او د چا د خولې شعرونه اورو. احسان الله خاورین وروره، کور مو ودان جار. دا یو غټ خدمت بولمه چې په خاورو کې زر پیدا کوئ او ورک لالونه را پیدا کوئ. واقعا ډېر لوی کار دی. کور مو ودان جار د ما نوم داسې جالب نوم مې ده، لکه یو بهرنی نوم ورته ویلی شو. شاید ځینې خلک شاید ورسره اشنا یې ځکه چې یو ریټایر کرکټر و د پاکستان، اوس کمنټیټر دی. رمیز راجا یې نوم و، نو د ما هم نوم رمیز راجا ده، تخلص ناصح کومه او د پکتیکا ولایت مرکز ښرنې اوسېدونکی یم. ناصح صاحب لومړي سر کې څه شی درنه اورو؟ نو تا ته معلومه ده زه لږ شوخي کوم په شعر کې او لږ طنز لیکم. نو یو باید درته وایم چې حسن پرست جنگ پرستو ته پیغور جوړ کړي، حسن پرست جنگ پرستو ته پیغور جوړ کړي، د نفرت څخه دې جوړې کړي پستې پستې مچکې. دغه یوه څلوریزه ده چې ځان ته مې پکې خیرې کړي دي چې وجوده ودې پیایم سیخ کې د کباب غوندې، وجوده ودې پیایم سیخ کې د کباب غوندې، له هر یو رګ نه دې ترنګ باسم د رباب غوندې، او په خړو خاورو باندې موړ شي هرزده وجوده، په خړو خاورو باندې موړ شي، په خړو خاورو باندې موړ شي هرزده وجوده، تر خړو خاورو لاندې خاورې شي تراب غوندې. یو بله څلوریزه ده چې د انتظار شیبې اوږدې دي یاران مه خبروئ، زما د ژوند لمحې ترخې دي یاران مه خبروئ، هسې نه پرېمږدي یوازې په خالي میدان کې زموږ جونګړې او خیمې د یاران مه خبروئ. او یو بله کیته ده لږ طنز ده پکې چې تر څو به دې په غاړه ګرځو لکه تسبیح، تر څو په بسم الله سره چلیږو ګزارې، او تر څو به لالهان د زندګي کوو خوږې، تر څو به مجرد د زندګي کوو عادې. نو غزل در سره شریکومه چې درد دی پکې چې د پښتون ژوند څه معنا دغه ژوند په څه ارزي، د پښتون ژوند څه معنا دغه ژوند په څه ارزي، د پښتون ژوند څه معنا دغه ژوند په څه ارزي، پرون چاودنه کې ومړ او نن په بم والوت، او چې موږ یې راوستو دې تورې دوزخي نړۍ ته، چې موږ یې راوستو دې تورې دوزخي نړۍ ته، ما په دې پوی که چې غنم او که ادم والوت،
او په دغه ښار کې به نو په دغه ښار او په دې کلي کې ژوند حتمن کیږي. په دغه ښار او په دې کلي کې ژوند حتمن کیږي. د دغو خلکو له منځونو که ستم والوت. او په دغه ښار کې به نو خود پیغلې سرتوره ګرځي. په دغه ښار کې به نو خود پیغلې سرتوره ګرځي. حیا شوه ختمه او له سترګو نه یې نم والوت. او تر خپله وسه برېده دي منع نه کوي څوک. تر خپله وسه برېده دي منع نه کوي څوک. د عاطفې د ورشو ختم او کرم والوت. او یو چا محفل کې د ناصح هغه غزل وویل. ای د دې خلکو له مخونو نه بس غم والوت. ډېر ښه دی. رښتیا هم ناصح صاحب تاسو څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟ زه خو تقریبا 9 کاله شاوخوا کېږي شعر لیکم، خو تقریبا ډېر وخت له دې ادبي سروکار نه لرې وم یا د ادبي رول نه. مقصد غونډو کې مې هم دومره خاص ګډون نه کوو او داسې مجلس کې به چیرې یارانو سره کېناستو بیا به مې یو نیم شعر ویل، خو دومره خاص بې خونده ومه، یعنې بې پروایي به مې کوله. خو اوس مې ملګري نه پرېږدي، خو غونډو کې هم ګډون کوم. فعال شوی اوس ښه یم. علت څه ولید چې ته شاعري وکړې؟ علت خو څه درته ووایم، طبعا هر څوک دومره درد او احساس لري. یو د وطن حالات و وضعیت دی، بل شخصا هم څه نه څه وایي که نه. بېشکه. تاسو په زړه باندې څه ارمان ده؟ ارمان څه ده؟ ارمانونه خو وایي د ارمان خاته دي اسمان خاته دي متل دی وایي. نو ارمانونه خو ډېر دي، خو غټ ارمان مې په ګران هېواد افغانستان کې سوله. بل څه درنه اورو؟ داسې به وکړو یو بیت به درته ووایم، مهرباني. ځکه چې هغه یو بیت چې زه کله ولیکم ډېر خوندور وي او دماغ خپله هم خوښېږي. ستا به دومره اداګانې په سر یوسم، ستا به دومره اداګانې په سر یوسم، حق حیران به شي چې دغه څه بلا یې. ډېر ښه دی، ډېر عالي. یو بل بیت دی چې طنز دی چې له ماښامه انتظار درته ولاړ یم، له ماښامه انتظار درته ولاړ یم، خدای دې غرقه که په باندې 10 بجې شوې. یو بل بیت دی چې له ژونده خوند، له خوبه خوند، له درده خوند واخلئ، له ژونده خوند، له خوبه خوند، له درده خوند واخلئ، یوه شپه شوګیره کوئ، یوه شپه په مړوند خوب. ډېر ښه دی، ډېر عالي. یو بل بیت دی چې د کورښادې نفقه ګټل هم فرض دي، د کورښادې نفقه ګټل هم فرض دي، انقلاب د سر ساتنه هم واجب ده. ډېر ښه دی. یو بل بیت دی چې وطنه ستا پتمنه لمن داغ کړه هر سړي، وطنه ستا پتمنه لمن داغ کړه هر سړي، وطنه ستا پتمنه لمن داغ کړه هر سړي، خیانت در سره وکړه هر سړي تر خپله وسه. وروسته دا یو باید درته وایم چې په غزلونو او شعرونو باندې سخت مین یم، په یوه لور نوم ږدم د کاپیې، په بله نوم د ټپې. ډېر ښه دی. رښتیا هم همداسې کوې؟ همداسې کوم. په غزلونو کیپې وي او بله به هم ټپه وي. په غزلونو او شعرونو باندې سخت مین یم، په یوه لور نوم ږدم د کاپیې، په بله نوم د ټپې. ډېر ښه دی. رښتیا هم ډېره زیاته مینه روانه. ناصح صاحب تاسو سره درته وایي چې مخکې مې یو غزل درنه اورېدلی و، کله چې ما او تاسو سره ناست وو، هغه د ګیم سړی په نوم باندې و. هغه راته یاد ده؟ هغه راته یاد ده. زه ملګرو ته هم وایم
چې په شعر کې جالب اصطلاحات کاروئ، نوي اصطلاحات، ځکه چې هغه یو شعر خوندور سي، جالب سي او یو څه دماغ خپل هم داسې جالب اصطلاحات پکې خوښېږي. مړوند، بنګړي، زلفان لکه ماران، انګې لکه مڼې، دا اصطلاحات یا دا تشبیهات دا د ما شخصي نظر ده، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد تاثیر ونه کړي. هغه تقریبا هغه اصطلاحات زاړه سوي دي. نو اوس تمدن فرق کوي در حال پیشرفت ده، نو باید اصطلاحات هم پکې نوي سي. هغه منیر بنیری وایي کومې آینې چې مخونو ته نیولې دي هغه آینو کې یو سړي ته هم ځان نه ښکاري. کومې آینې چې مخونو ته نیولې دي هغو آینو کې یو سړي ته هم ځان نه ښکاري. موږ ته په ورځ کې د الله نومونه ښکاري، خو موږ ته په فوټپات باندې پراته ماشومان نه ښکاري. ډېر خوندور، بیخي خوندور. نو هغه غزل غوښتنه مې چې نه کړې وه یاد هغه راته یاد ده چې مخ مې نقاب باندې پوښلی، زه په خپله یمه ولې ولاړې لیونو لکه د ګین سړی، او د پلار ګټلې د تر خپلې لوپرۍ جار کړې، داسې چلیږي په پیسو لکه د ګین سړی. یو بل بیت دی چې زه ما تا ته مخکې یادونه وکړه چې لږ شوخي کومه، طبعا مزاجن یې کومه، که نه دومره ډېر شریفه سړی په موږ باندې دې کله هم ونه واږئ او دم ته اوس څه رقم چرسي یې په دې کلي کې لالا. هغه یو د خوشامند صاحب کومه د کتاب مخکتنه مو چې کوله یو د ویلې لکه دوزخ تراپیک، هغه درته یاد ده؟ هغه راته یاد ده، هو هغه مې یوه کیسه وه چې په رشوتونو کې د ځان غرق قاضي صاحبه، زوی مړی جوړ دی کله ځانه د دوزخ ترافیک، او دوی بې ضرره خلک دی او وضعیت هم خراب دی، چا په تندي باندې لیکلي چا په مخ ترافیک. وروستیو کې چې لرې که بس په دې یو بیت باندې به نور خدای پاماني سره واخلو. ما مې خپلې بربادۍ ته اتڼ زده کو، ما مې خپله بربادۍ ته اتڼ زده کو، ما مې خپلې بربادۍ ته اتڼ زده کو، د ډول ډنګه زه به مخکې یم ته شاته، د ډول ډنګه زه به مخکې یم ته شاته. نو د تاسې د کور ودانو ایجار خیر یوسئ، مننه چې موږ ته موقع راکړه. د یوټیوب او پاڼې درنو لیدونکو له لیدلو او د دې مرکې څخه مو هیله ده چې خوند اخیستی وي. تر بیا او بل دغسې پروګرام په لوی څښتن ته راسپارو. تاسو ته ښه وخت او ښې شېبې.